د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر موټریز کاروان نن سهار د کابل د زړې تایمنې په څلورلارې کې چاودنه وسوه. په دغه برید کې د هغه د ساتونکو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خپله ښاغلي صالح له بریده روغ وتلی او یوازې یو لاس یې سطحي زخمی شوی دی. مبارزه ما ادامه داره و ما در خدمت مردم افغانستان هستم. این حالت که امروز بالای ما صورت گرفت، قوای امنیتی ما هر ثانیه هر دقیقه به خاطر دفاع از مردم ما، دفاع از ارزش ها، این حالت اونا هر روز به تجربه میگیرن. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په سیمه کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای سوي ول چې د ښاغلي صالح له رارسېدو سره یې چاودنه وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. طالبانو ویلي چې په دغه برید کې لاس نه لري. هنگامی که کاروان موترهای معاون صوب اول ریاست جمهوری عبور میکردن انفجار میکنه که با تاسف از اثر این انفجار 10 تن از هموطنان ما به شهادت میرسن و 15 تن دیگه به شمول 3 تن از محافظین معاون صوب اول ریاست جمهوری مجروح میشن. بسیار صدای وحشتناک رخ داد. خودمون ترسیده بودیم. همین صدا را که شنیدیم گریختیم. دیدیم که یک قسم چهره بسیار وحشتناک آمد. به سهر رساندیم خود دیدیم که جسدات در قسمت هر طرف هست. دیده اینجا موتر بیادرم یک موتر نیست، دونه موتر داخل خانه از بیادرم کلا تخریب شده. پر امرالله صالح د نن برید د افغان حکومت ترڅنګ عامو افغانانو پر ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه غندلی. په افغانستان کې د امریکا سفیر، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، ناټو سازمان، اروپایي ټولنې، د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو ادارو او هیوادونو هم د دغه برید غندنه کړې. د مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله ترڅنګ یو شمېر نور افغان سیاستوال د ښاغلي صالح لیدو ته تللي ول. این حمله بر جمهوریت ما است، بر آزادی ما است و بر تلاش‌های ما است که برای صلح انجام میدیم. گروه‌های تروریستی این را بدانند که با راه اندازی حمله‌ها هرگز به اهداف شومشان نخواهند رسید. ښاغلي صالح د سولې د بهیر په اړه تر نورو افغان سیاستوالو جدي دریځ لري. هغه تېره ورځ په یوه غونډه کې وویل چې له طالبانو سره سوله د هغوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه ده. د پاکستان غوښتنې او اهداف د افغانستان د سولې په برخه کې ډېرې واضح او څرګندې دي او تر ټولو ستره غوښتنه یې دا ده چې د افغانستان ملت د ډیورند کرښې له سترې دایې څخه لاس پر سر سي او هر هغه څوک چې د دغې دایې غږ اوچتوي او پیاوړې کوي د دوی د ادارې لپاره د منلو وړ نه دي. په دې وروستیو کې خاصتا د جمهوریت د بیان د ازادۍ، د دیموکراسۍ، د افغانستان د خاورې او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې افغان ملت ته هغسې بحثونه په لاس امرالله صالح ورکړل چې ډېرو د افغانستان سیاستمدارانو نه وو ورکړي. ځکه نو دښمن کوښښ کوي چې امرالله صالح په یو ډول نه یو ډول له صحنې څخه لیرې کړي. تیر کال په جولای کې هم د امرالله صالح پر دفتر وسلوال برید سوی و. ښاغلي صالح له بریده روغ ووتی، خو په برید کې 20 کسان ووژل سول او شاوخوا 50 کسان هم زخمیان سول. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.